عمرانی او طبعی علوم دا به 15 کاله کې تر 8مه پورې ترجمه کی فزکس کیمستري نو ما چې دا ترجمه کی نو دا تاسو دا دغه کې کورس کوي یعنی تاسو تر په تدریج د 15مه بیا تر 8مه پورې دا ذریعہ تعلیم کې پنجابي سندھی بلوچي او انګریزي ایز ا کمپلسری سبجیکټ خیر او خو معیاري انګریزي خیر نو ما هغه ته وی چې بیا تاسو داسې وکړئ چې کمپریهنسیو ټایپ سکولونه جوړ کړئ په ضلعو کې چې هغې کې صرف زمونږ جینیس ماشومان هي کې ګفټډ ماشومان چې ورته فتین چې هغه هغې کې داخلېږي او باقي چې ایوریج او بلو ایوریج کوم ماشومان دي هغه یې لږ ټیکنیکل تعلیمونه ورکوي ووکیشنل تعلیمونه چې هغه یې چې د هنر زده کړي که هغه هلکان دي او که جینکۍ دي انو ما دا ماشومان چې کوم نه سفارتکار جوړېږي کوم نه ساینسدان جوړېږي دا په ټوله ضلع کې زیات نه زیات لکه مثلا 6 لک آبادي رسوا به دا په هر کال کې 10 زره هم دي دا خو کورډ وایي چې دا اووه قسمه دي نو دا پکې یو قسم د بایولوجیکل او میتھمیټیکل لرنر چې دی که نه دا صرف 2 قسمه ماشومان دي نور خو څوک میتھمیټیکل لرنر دي څوک باډي کینستیټک لرنر دي څوک آرټس ته کولی شي نو دا خبرې ټولې موږ هغې ته کوو دا ماماګانو موږ وبلي لږ ورځې کېږي خبرې کوم ما ورته وې موږ نه خبرې واخلئ مې خپله خوښه کوئ قسم دی که مې زموږ په خبرو عمل کوئ بهرحال دا زه دا وایم چې زموږ مشران نه دي ګران زموږ مشرانو خپل وس کړی دی چې لږ غوندې اختیار یې حاصل کړه نه یې په اسمبلی کې قومي اسمبلی کې 11 سیټونه 14 په صوبایي اسمبلی کې 15 او د هغې سره یې 18 ترمیم وکړ نن چې سزا ملاویږي نو د دې سیس ملاویږي چې هغه یې وس کړی دی مونږ په خپله چې د څومره منظم یو او ولی خان بابا وی تاسو هغه ورځو کې چې ولی خان کله اپوزیشن لیډر و نو هغه سره یو ممبر عمرا خان بابا وی څلور قسم را سره نه دي لیکلي که پنجابیان ووالم یا عمل کړم نو کټ کې د راړو هم څوک نشته او هغې کې صرف امیرزاده خان منتخب شو نو هغه بیا قومي دواړه اسمبلی ممبرو نو بیا قومي پرېښوده او صوبایي ته راغی چېرې هم پښتنو پارلیمان ته د قامي تحریک 40 کسه نه دي لیکلي نو ته څنګه یو 3 کسانو نه ته څنګه تمې کوې ته فیصله وکړه دی ټول ولیږه بیا ورته کېږده کرښه ورته راښکه چې وایي د وسایلو جنګ دی که چېرې 12% ځنګلات دي په پاکستان کې او 8% په پښتونخوا کې دي اوس مال هغې سره رښتیني وکړه دا پنجاب چې دی دا پښتونخوا او دا بلوچستان د دې اړټونه دي دی پکې ګټي خو کوټه پکې پخه نه جوړوي موږ هم مرټ کې پخه کوټه نه جوړو که نه ته سره کښېنه نو که چېرې وی نه کړل نو بیا به سړی په بل آپشن سوچ وکړي چې ته خو ورته طاقت ورکړې که نه نو دا خبرې چې دی دا موږ اکثر کوو او موږ وایو چې موږ سره وسایل موږ له خدای راکړي دي دا هغه وسایل وخت په راشي موږ به دغه اختیار هم حاصل کړو یا به دا ریاست خدای پاک دا نیم پوزه ریاست به خدای پاک په دې پوهېږي چې دا پښتونخوا چې دا چې آباده شي نو پاکستان پرې هم آبادېږي څنګه چې اقبال وایي چې افغانستان آباد شو نو ټوله ایشیا به آبادېږي آسیا یک پیکر یاب و گلست ملت افغان آ پیکر دلست او پساد از پساد کل آسیا او کشاد کل آسیا وایي که نه چې د دوی فساد به د ټول ایشیا فسادي او د دوی آبادي به چې دی نو د ټول ایشیا فسادي خبره راځو دې له چې دغه سیاسي خبرې به هم رواني خو زه دا ګڼم چې ژبه چې دا په دنیا کې دې وخت کې چې کمې 6 زره معیاري ژبې دي د هغې نه علاوه 23 زره ژبې دي په دې 23 زره ژبه کې داسې شته چې یو کس یې وایي 2 کس یې وایي لکه ګوره په پاکستان کې دې وخت کې 88 ژبې دي خو په پښتونخوا کې 19 ژبې دي په دې 19 ژبو کې توریالي هم ده په دې کې چې دی نو شینا هم ده په دې کې داسې ژبې شته چې زه ما عرفان صدیقي یو ځلې وی جات څنګه چې دې بچي خبره وکړه چې ژبه به ځي که نه ما هغه ویل یہ جو سارے ڈائنگ لینگویجز ہیں ما ہوتا ہے میں صاحب جب کسی کی ماں مر بھی رہی ہو تو اگر اچھا انسان ہو آپ جیسا نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ مر رہی ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا کرے یہ ٹھیک ہو جائے میں تو دخل کو مورانو جب وہ تسنگ ڈائنگ لینگویجز ہوئے کہ یو کسی وای نو دا هغه حق ته دا هغه مورنۍ ژبه ده که په خپله مري ټیک ته خو ته خو یې مه وژنه که بیا ما ورته وایي چې ته خو پښتو بلوچي سندي او پنجابي هم وژنې چې د کروڑونو خلکو ژبې دي او ته یې د اردو دپاره وژنې چې د 3,500 کالو ژبه ده او د نورو ژبو نه جوړه ده او د دې شاته طاقت هم ګوره دغه ژبې دي
تاسو وګورئ د پنجاب نه چې ډرامه پیش کیږي نو امجد اسلام امجد پای کې څه پیش کوي پنجابي کلچر نه پنجابي کلچر به پیش کوي مطلب دا د اردو شاته دا خبره به زه راټول د اردو شاته کلچر نشته اردو کلچر نشته د پنجابي شاته پنجابي کلچر دی د پښتو شاته پښتون کلچر دی داسې د هر یو ژبې د بلوچۍ شاته او چې د کمې ژبې شاته کلتور وي د کمې ژبې سره خپله جغرافیه وي د کمې ژبې سره خپل فولکلور وي د کمې ژبې سره ویونکي وي د وینا تاتوان وي هغه ژبه د چا پلار هم نشي ته ګوره 15,000 کاله وشو چې پښتو په دوه پې ولاړه ده ډالټن وایي چې د ژبې څلور پې دي هغه ته 4 ایمز وایي by reading by speaking by writing او by listening پښتو په دوه پې ولاړه ده نه څوک لیکي او نه څوک لولي ولس خبره په دوه پې ولاړه او 15,000 کاله وشو چې هغه پلار هم کوزه نه کړه خپل معیار نه نو اوس هم ماهرین وایي چې دا به اوس هم چې دی 400-500 کاله دې سره هېڅوک څه نشي کولی او رښتیا خبره دا ده چې دې پښتو ژبې له زما په خیال باندې که چا دې پښتو ژبې له عمراني بنیادونه عمراني مطلب سوشل ساینسز دلته کې خلک ته بل څه مطلب وایي دې ژبې له که چا عمراني بنیاد ورکړی دی دې ژبې له که چا نوې روح او نوې لار ورکړې ده نو هغه دوه قوتونه یو خوشحال بابا دی چې په رښتیا یې دا وایي چې په پښتو ژبه چې ما علم بلند کړ د خبرو ملک مې پته په سمن کړ په فارسی ژبه مې هم ژبه ګویا ده په پښتو ژبه مې خلک بهرمن کړ او قتلمې مې ورته سازې کړې لقندو د اوربشو په ډوډۍ چې چا ژوند کړ هغه خوشحال څنګه چې مخکې خبره وکړه ډاکټر صاحب هغه خوشحال زما خپل خیال دار دویم خدای خدمتګار د هغې د خېټې نه چې کوم ادبي تحریک راوته هغې چې کوم ټرینډ سیټر جوړ کړي دي لکه د قامي انقلابي نظم لوی نوم اجمل خټک لکه د فلسفیانه رومانوي نظم لوی نوم غني خان دا ټول چې دی نو او د دې نه علاوه په انډیویژل کیپاسټي کې حمزه بابا نو زه دا ګڼم چې دې ژبې له خدای پاک داسې خلک ورکوي داسې پوهان داسې اتلان وله ورکوي ځکه چې دا ژبه د خدای پاک هم خوښه او چې څوک دا وایي چې دا ژبې چې دي نو دا ګنې د خدای پاک په حفاظت کې نه دي نو هغوی ته دا خبره کوم په اخر کې چې په سوره نور کې خدای پاک وایي چې دا ژبې چې دي ستاسو دا د شکل اختلاف دا بیلتیا او ستاسو دا ژبې چې دي نو دا زما نښې دي دا زما آیاتونه دي او پوهان او هوښیار خلک به دا آیاتونه محفوظ ساتي سوره نور آیات 13 نه تر 22 پورې دا آیاتونو کې هم دغه خبره ده ما سره هغه لیکلی هم شته که څوک وایي چې په عربی کې را سره هم لیکلی شته چې خدای پاک دې ته آیاتونه ویلي دي آیاتونه چېرته دي قرآن کې دي که نه خدای پاک وایي چې دا ژبې هم آیاتونه دي زما آیات نښې ته وایي که نه او د دې حفاظت کوونکي چې دي نو هغه وایي پوهان دي نادان سړی په دې نه پوهېږي نو دنیا ټول کامونه چې کله 21مې صدۍ ته ورداخلېدل دي بچي ته دا خبره کړو نو هغوی د خپلې ژبو سره او د خپل جغرافیې سره ودانه شوي دي او اچولي پتلونونه ټولې دنیا پتلونه اچولی یعنې مادي کلچر بدلو لباس هم بدلو خو ژبې مونږ چې دی 21مې صدۍ ته ورداخلېدو نو مونږ په خپل جغرافیې سره نه ورداخل شي کله چې کام سره خپل جغرافیه وي کله کام سره خپل اختیار وي تاسو ګورئ افغانستان کې هغوی داسې کوي چې څومره نوي څیزونه جوړېږي هغې له نومونه ورکوي ځینې پاپولر نه شي ځینې خلک وانخلي خو لکه مثلا ما ته چا ټلیفون وکړو وی تینک ټینک ته به څه وایي نو ما پرې سوچ نه وکړی ما ورته تینک ټینک ته چې دی نو پوهان ډله ما یې پوهان ډله به ورته وایي نو وی دی چې کوم اجلاس یې هغې ته به څه وایي نو ما پوهان غونډه مطلب دا چې کله تا سره پریفکس او افکس وي په ژبه کې کله تا سره یعنې لاحقې او سابقې وي کله تا سره اشتقاقي قوت وي په ژبه کې چې په چاینیز کې نشته هغه ګوره کمزورې ژبه ده او هغې ساتلې ده او پښتو کې شته پښتو کې مثلا ګوره تاسو وګورئ که نه دا مونږ چې دغه کوو که نه مونږ چې دا که ستاسو خیال مونږ دا خبره کوو که نه چې ډاکټر مجاور احمد زیاب ټکي جوړ کړي دي او هغه چې د پوهنتون روغتون دا اوس مونږ هم استعمالوو پوهنتون نو دا یې د څه نه راغستی دا مونږ سره میګتون و میګتون کې لاحقه وه هغه لاحقه هغه راواغسته
نو هغې سره بیا نور ټکي جوړ کړل پوهنتون روغنتون دارمنتون نو دا زموږ ژبه کې دا توان هم شته چې دې کې نیولاجزم او نیولاجزم کېږي ګوره زما نیا به مونږ زما تره به سیزن چلو نو زما نیا به مونږ ته وایي چې تره دې ډیپو ته بنډل وړي دي ډیپو هم د انګریزۍ ژبې ټکی و او بنډل هم د انګریزۍ ژبې ټکی و خو که ما نیا ته دا ویلی چې دا خو ته انګریزي وایې زه به یې په کوتک وایم چې دا خو پښتو ده چې ژوندۍ ژبې د نورو ژبو ټکي قبلوي خو ژوندی قوم د خپلې ژبې ټکي نه روکوي ژوندی ژبې د نورو ژبو ټکي قبلوي خو ژوندی قوم د خپلې لکه زه که چاته وایم چې زه تا سره میلاو شم ما هغه سره میلاو شم نو زه په کار شوم چې ما هغه سره ولیدل که زه دا وایم چې دروازه بند کړه نو زه وایم زه په کار دی چې زه وایم چې دروازه لرې کړه نو زه دا وایم چې ور لرې کړه چې ما سره کوم ترکیب شته ما سره کوم ټکی شته هغه په کار دی چې زه استعمال کړم د شاعر او ادیب په حیثیت په خپل لیک کې م راولم ما ته په دې به خبره ختمه کړم چې ما ته پرویز شاهین صاحب وی چې زه هندوستان ته تلم نو یې زما دلیپ کمار سره ملاقات وشو نو یې ما هغه ته ووایي چې زه پښتون یم لکه ما کس ته ویلو چې پښتون یم ډېر خوشحاله شو ما ته یې ویل چې تا سره به زه جوړ تازه اله کوم چې ته ما ته یو خبره وکړې ما څه نو یې ما ته به وایي زه تا ته وایم چې دروازه بند کړو دا پښتو کې ووایه دروازه کول چې دا پښتو کې ووایه نو یې ما ورته ویل چې ور لرې کړه نو یې زه یې راجوړ کړم په تندي ښکل کړم تا نه مخکې یو د هزارې پښتون راغلی و ویې ما ورته چې دروازه کول ته نو هغه ویل چې دروازه کولام کړه ویې ما ورته دا خو زما خبره بیا وکړه مطلب دا دی چې شاعر او ادیب به سوچه ژبه وایي شاعر او ادیب به سوچه ټکي روکوي نه دا ټیک ده چې موږ سره داسې یو عمل شروع دی چې زموږ په چاربیتو کې زموږ په فوک سندرو کې ولسي سندرو کې او زموږ په متلو کې چې کم ډکشن کم لغات دی هغه زموږ د لاسه ځي او دا ما د کلچر ډپارټمنټ ته دا ویلو ما تاسو داسې وکړئ چې دا ټکي خوندي کوي او میدان نصاب ته دننه کوي چې نصاب کې ویلو چې یو بچی د دې په مفهوم پوه شي په معروض کې خو هغه شی نشته که نه په معروض کې خو یو یې په ټکټر کېږي که نه خو چې ته ورته دا وښیې چې سربانډې څه ته وي بل دا چې ما ورته وایي چې غني خان هغه ژوندی ما ورته وایي مې داسې کار وکړئ په دې ټپو باندې کلنډر یې جوړ کړئ چې د اظهار په شان یو طالب علم یو ځوان ته کلنډر مخې ته پروت وي او د جنورۍ نه تر دسمبر پورې او په هر یو صفحه باندې یو ټپه لیکلي او هغه ټپه په انګریزۍ کې هم لیکلي پښتو کې او هغې سره پینټینګ وي او هغه انځور چې د غني خان جوړ کړی دی وي لکه څنګه لکه داسې چې د ګودر هر ګوټی دارو دی پرې لګېدلي وي د پیغلو پلونه نو ما تاسو به ورسره ولیکئ چې every plant of the water well is like a medicine because it has touched the blankets of the young virgin نو مې بیا به ینګ ورجن جوړه کړئ په سر به سالوي او په بوټو باندې به سالو راښکلی شي او ګودر به جوړ کړئ نو دې بچي ته به دا پته لګي چې دا هغه ګودر و چې کومه سانده ویلې شوې ده چې خلک بدل شي چې خلک بدل شي که بدل شلو وختونه جینکۍ نه راځي ګودر ته نو هغه به جینکۍ خو اوس ګودر ته نه ځي که نه ګنې ګودر خو ګورئ دا به هم وایي چې SMS په پکې ومو چې ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دا SMS وکړه خو خلکو ته دا پته هم وګورئ پښتنو مشرانو ته چې دې کې یارانې هم جوړېږي خو بیا هم ګودر نه روان او زه دا وایم چې زمونږ کلتور زمونږ دی تهذیب مونږ څخه راغلی دی د عربو لومبی دویم راغی د مغولو نه او دریم راغی د پیرنګي نه نو چې کله تا سره تهذیب د بل ځای نه راشي یعنې څیزونه منظم کول چې کله ته د ثقافت نه ځې تهذیب ته او د تهذیب نه ځې تمدن ته او ته د قام په حیثیت لړ نه شي لکه ګوره ترکیان چې دی نو هغوی د قام په حیثیت لړ دی ښه نیشنلسټ هم دي ښه مسلمانان هم دي موږ چې دی موږ ته پاکستان بیا دا مهیر شو پاکستان موږ ته بیا وي چې که تا ځان ته پښتون ووایې نو ته غدار یې که تا ځان ته پاکستان کې پنجابی ووایې نو ته غدار یې نو چې کله ته یو قوم په حیثیت ته خپل شناخت نشي په یو ملک کې کولی نو هغه ملک په تا له د وسایلو اختیار څه درکړي هغه ملک په تا له عزت څه درکړي هغه خو به څه کوي هغه به ستا اخري خبره دا کوم چې هغه به ستا انډیجنس کلچر نیریټیو وایي ستا باطني تهذیبي قوت چې کوم دی هغه ستا ژبه ده هغه ستا جومات دی هغه ستا حجره ده هغه ستا کلتور دی هغه به دا وایي په دې به بمونه نه خلاصوي دا به چې دی نو سبوتاج کوي چې ستا مازغو کې هغه سپک شي هم به په میډیا سپکوي په میډیا به یې ته هم سپکوي تاسو به لیدلي وي په میډیا به ته هم سپکوي
نو بیا به دغه ځوانان دا خبره کوي چې دا چې په پاتې کېږي نه دا روانه ده دا ځوانان چې دي دا زمونږ دپاره هایبریډ دي هغوی خو وایي چې ففت جنریشن وار دا زمونږ سره دی زمونږ تهذیب زمونږ روایت زمونږ ژبه وهل غواړي نو دا به مونږ کوو که چېرې مونږ ټول یو شو مونږ ټول متحد شو او مونږ ټولو هغوی په مکالمه مجبور کړل هغه قوتونه سوال نه پیدا کېږي تاسو پارلیمنټ ډېر لوی زور دی پارلیمنټ دغه پاس کړه دا 13 ترمیم هغه وخت هغې لیست چل نه ورته کړې نه یې پرېښودې اوس په دې باندې د عمل کولو خبره ده دې دپاره به مونږ داسې نه وي لکه دا اوس چې مونږ څه فیصلې کوو زه به په اخر کې دا ووایم چې سندیان ډېر نران پښتانه دي سندیان ډېر نران پښتانه دي ډېره مننه